په سعودي عرب کې د یو مسافر یو دردناک واقعه ده، لږه راسره ضرور واورئ چې څومره مسافر زما ویډیو ګورئ نو دا ضرور شیر کړئ. یار ډېر عجیبه داستان دی، دوه نصیحتونه یې کړي دي، پکار چې په دې باندې موږ عمل هم وکړو. دا یو نصیحت چې دی نو په دې موږ له ټولو له پکار چې عمل وکړو، ځکه چې موږ ټول مسلمانان یو، په دې خبرو موږ له عمل کول ډېر ضروري دي. او ویډیو ضرور وګورئ، نورې ویډیوګانې ګورئ نو دا ویډیو وګورئ. دا د یو مسافر یو دردناکه واقعه ضرور واورئ. ملګرو داسې وه که نه، په سعودي عرب کې یو مسافر و چې هغه د ډېر وخت نه هلته کار کولو، ډېرې زیاتې پیسې ګټلې. یوه ورځ داسې شوه که نه چې دا مسافر چې دی نو دا د قوازې نه راولوېده. دا چې کله د قوازې نه راولوېده نو دا ډېر زیات زخمي شو. یو بل کس ورغی که نه او د دې دا ککرۍ چې دی په خپل غېږ کې کېښوده. نو دغه مسافر ورته یو دوه نصیحتونه وکړلو او په خپل کور کې وی د خپل مور په غېږ کې مې دا سر ایښودی وی که نه او زما نه ساه ختلی وی نو ښه به وی. او دې ټولو خلکو ته یو نصیحت کړی دی ملګرو. دا نصیحت یې کړی دی که نه چې ګوره چې په نوجوانۍ کې چې دی نو یو کس چې دی نو هغه اکثر ږیره چې دی نو نه پرېږدي، ږیره چې دی نو خروي. نو هغه دې چې دی نو هم ږیره خروله. نو دغه نوجوان ویل که نه ویل چې زما په دې مخ باندې ږیره وی نو څومره خوند به یې کولی چې زه وفات کېدی زما په دې مخ باندې ږیره وی نو ډېر به ښه وی ملګرو. دا د یو مسافر یو دردناکه واقعه ملګرو، ټولو له پکار ده که نه، ځکه چې د مسافر څه زندګي وي همیشه چې دی نو ټول عمر ستړی ستړی او اخر کال پکې د دنیا نه هم رخصت شي. چې کله د دنیا نه رخصت شي بهر ملکونو کې یا سعودي عرب یا دوبۍ یا نور ملکونو کې چې وي بیا چې دی نو 11 12 ورځې 15 ورځې هلته پروت وي، د هغه نه پس چې دی نو بیا پاکستان ته راولېږي. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی که نه، کله چې د مسافر واقعه موږ بیانوو نو سړی ډېر زیات په ژړا باندې مجبوره شي، ځکه چې د مسافر څه زندګي ده همیشه سختې وي سختې وي، د هغه نه پس د دنیا نه رخصت شي. او د دې مسافر دا نصیحت چې دی نو دا ټولو ملګرو سره ځکه وشریک کړئ که نه، د یو مسافر یو ډېر ښکلی نصیحت و. زه خو دا خواهش و چې زما ساه ختې او زما د مور په غېږ کې وی، زه په خپل کور کې وی، په خپل کټ کې وی، زما نه ساه ختلی وی. بل نصیحت یې دا کړی و که نه چې ما دا ږیره نه خرولې، ما دا ږیره پرېښې وی که نه نو که نن زه مړ کېدلی نو څومره خوند به یې کولی ملګرو. موږ ټول له پکار چې په دې باندې عمل وکړو، دا ږیرې پرېږدو، ځکه چې الله پاک دې مال هم توفیق راکړي، تاسو له دې هم الله پاک توفیق درکړي، ځکه چې د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي چې کله موږ د دې دنیا نه رخصتېږو. او موږ ټول د دې دنیا نه روان یو ګورئ ښه، بلکې که نن نه وي نو سبا یو، بل دغه وخت ډېر په تیزۍ باندې روان دی، څوک په وخت باندې نه پوهېږي که نه، وخت ډېر زر روان دی. موږ ټول له پکار چې که نه د یو بل غیبتونه نه کوو، په یو بل الزامونه نه لګوو، او بل دا چې یو بل سره په مینه محبت باندې زندګي تېروئ، ځکه چې د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. پکار چې موږ په مینه محبت زندګي تېره کړو او ډېر په نفرتونو نه چې دی نو دا بچ کړي د خپلې زندګۍ نه، ځکه چې قبر ته ورکوشئ که بیا ته نفرت او که هر څه بیا هېڅ هم نشته دی که نه. په دې دنیا کې مینه محبت وکړه، بیا چې دی نو دا خلک درپسې خبرې کوي او که نه کوي. ته خو هسې هم د دنیا نه بیا رخصت شوی یې که نه. نو زما ټولو ته خواست چې مینه محبت زندګي تېره کړئ، په خوشحالۍ زندګي تېره کړئ. د دې بعضې نیمو قصو نه واورئ ښه.